ایران ته د اوبو نه ورکولو سره به ایران ته کوم تاوان نه رسیږي. سلامونه او احترامات مې ومنئ. د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو پر سر د لانجې په لړ کې ایراني رسنیو تازه خبر ورکړی چې د ایران حکومت هلمند د اوبو موضوع د خپل ملي امنیت شورا ته وړاندې کوي. دې حقیقت ته په پام سره چې د هلمند سیند د اوبو د مصرف او ویش په تړاو د افغانستان او ایران ترمنځ مناسبات په یوه ځانګړي حقوقي رژیم کې تعریف شوي دي. د ایراني حکومت له لوري د ملي امنیت په اجنډا کې د موضوع شاملول د غور وړ خبره ده. ځکه کله چې د اوبو په تړاو هر ډول ډیالوګ او اندېښنې په تړون کې له هغو پیشبیني شویو حل لارو څخه بهر چې د تړون د 8مې مادې او د تړون د لومړي نمبر الحاقي پروتوکول پر اساس چې مقصد ترې هماغه ګډ کمیسیون دی مطرح کیږي، د ایران په هایدرو ډیپلوماسي یا د اوبو سیاست کې د یو غیر نورمال وضعیت ښودنه کوي. اوبو د امنیتي کولو په بحث کې اوبه ډیر کله د ستراتیژي او تکتیک په بڼه مطرح کیږي. په لومړي ډول امنیت کې یعنی د اوبو ستراتیژیک امنیت کې دولتونه د یو نړیوال مشترک سیند له اوبو سره تړلي حیاتي مسایل د ملي امنیت کچې ته پورته کوي.